پولیس ته د خپل اختیارات ورکړل شي چې زه محافظ یم ورته د خپل اختیارات راکړل شي که نه زه په دا باندې پوهېږم چې زه به چا نه تلاشي اخلم چا به ګاډۍ چیک کوم چا به څه چیک کوم ما نه هغې اختیارات اخیستې شوي دي ځکه دا په پولیس سره خپل عمده کېږي لاین هم محفوظ نه دی پولیس هم محفوظ نه دی چې څونه سیکیورټي ادارې دي هغې کې پولیس چې کوم دی که نه اخر السلام علیکم یو غیرتي فلوس خبرې د من یاورم او دا خبره چا د وس د کار نه دی او دغه فلوس یو جذبه راله او احتجاج کوي او موږ امن غواړو او موږ په خپله خاوره ولې وژل کېږو راځئ تاسو دا ویډیو ګورئ هغه خپل خپل پیغام ورکړو چې د څه په کې پی کې پولیس سره لګیا دي دا په پنجاب او د کې پی کې یو په منځ کې یو پول دی هلته د دهشتګرد ولې نه ځي په کې پی کې کې خالي صرف د پښتنو ولې ټارګېټ کېږي دا ولې د پښتون سره ډېره ظلم زیاتی ولې لګیا ده د پښتون وینه دونه څوکه شوه د هغې خپل قیمت ټارګېټ یې شوی دی چې پاکستان کې پی کې پولیس چې کوم دی هغې ته بس شهید شي نو هغې ته بس پیکیج ورکړه نو زموږ خو خپل کور دار لرو بچیان لرو خپل فیملیز لرو نو زموږ احساس چا سره شته د زموږ احساس په چا سره وي بچیان مې یتیمان کېږي ښځینه مې کونډې کېږي پلاران بوډاګان داسې که بې اثره کېږي څه به کوو خپل تحفظ لپاره نن دې ځای ته راغلی یو خلک په دې تمه دي او مطمئن چې پولیس چې دی هغې ته تحفظ ورکړي پولیس د هغې محافظ دی نن چې پولیس کوم احتجاج کوي تاسو څه ګڼئ چې خلک مورال په دې سره ونه غورځي موږ به د هغې دپاره احتجاج کوو خپل ځان دپاره هم احتجاج کوو هغې تحفظ چې کوم دا په موږ باندې فرض دی خو هغې تحفظ به زه څنګه کوم هغې تحفظ زه ځکه نشم کولی چې په ما باندې بل وی آی پي ګاډۍ راځي نو هغې دپاره زه سلام کوم او چې بل غریب سړي ګاډۍ راځي نو هغې ته زه ودرېږم دا ختم شي تاسو ته نه ښکاري چې په دې کې څه کمزورۍ د پولیس هم دي ځکه چې د پولیس خپل سیکیورټي یو سیسټم دی د هغې نه څنګه بارود دننه ځي او هغه دومره غټ نقصان کوي هغې د کوم سوال چې تا په ما باندې وکړه په حیثیت کنسټیبل د هغه سوال که ته په ما نه په بالا افسرانو باندې وکړې هغې جواب به تا ته کلیر میلاو شي پاکستان څو 50 کسان په یو ټایم باندې شهیدان کېږي هغې احتجاج دپاره څوک نه راوځي په خپله باندې مجبوري نه راوځي هر ملګري ته دا ریکویسټ کوو چې راوځي هېڅ هم نشته هېڅ هم نه کېږي موږ خپل حفاظت دپاره بلکل پولیس د چا خلاف د نگران حکومت پولیس ته د دهشتګردۍ خلاف احتجاج کوي دهشتګردۍ خلاف احتجاج کوي پولیس ته د خپل اختیارات ورکړل شي چې زه محافظ یم ورته د خپل اختیارات راکړل شي که نه زه په دا باندې پوهېږم چې زه به چا نه تلاشي اخلم چا به ګاډۍ چیک کوم چا به څه چیک کوم ما نه هغې اختیارات اخیستې شوي دي ځکه دا په پولیس سره خپل عمده کېږي لاین هم محفوظ نه دی پولیس هم محفوظ نه دی چې څونه سیکیورټي ادارې دي هغې کې پولیس چې کوم دی که نه اخر محفوظ دی عوامو تلاشي خو تاسو واخلئ که نه څوک باندې تاسو هغې کې هر سړي ته پته ده هر سړي ته پته ده هر سړي ته پته ده چې موږ څه ویل غواړو خالي صرف پولیس خو نه دی که نه پولیس خالي صرف غریب دپاره خو نه دی که نه پولیس خالي صرف تا دپاره خو نه دی که نه پولیس خو هر سړي دپاره دی که هغه ایم این اے دی که ایم پي اے دی که نور هم څه دی چې څه زما هغه کې دي هغې به زه کوم خو هغې مانه اختیارات اخیستې شوي دي ولې بلکل ټولو تلاشي به کوو چې موږ ته دا پته خو لګېږي که نه چې مطلب د دې مانه شرطه صاحب ولاړ هغې کې هغې نه بعد که موږ سسپینډ کېږو که بحث کېږو که انکوایري کېږي نو هغې که به موږ جواب دیو اوس خو موږ ته دا پته نشته چې دغه ورور خبرې مو واورئ دا موږ له دې اختیار راکړل شي موږ له دې واک راکړل شي دغه دهشتګرد موږ له کوم ډډې راتلی شي او کوم وایفي ګاډۍ کوم خاص خلک یې هغو موږ تلاشي نه اخلو او کوم چې غریب کس یې هغو موږ تلاشي اخلو هغو به زیاتۍ موږ کوو نو او کوم چې وایفي ګاډۍ نو هغو موږ سلوټونه ورته کوو او دې ورور بلکل صفا وینا کړې ښې خبرې کړي او د ویډیو کتلو ډېره مهرباني والسلام